د سټنډرډ ملي ادارې ایران هیواد ته د 12 ټانکره بې کیفیته تیلو د بیرته ګرځولو خبر ورکړی دی. یادې ادارې پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د فراه اته اویا میل بندر کې 12 ټانکره بې کیفیته تیل چې د دې ادارې له سټنډرډونو سره مطابقت نه درلود بیرته ایران هیواد ته مسترد کړي دي. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د اقتصاد مرستیال او د کانون او پټرولیم سرپرست وزیر به په څو شیبو کې سرپل ولایت ته د امو نفتي حوزې له 8 نوو څاګانو څخه د نفتو د استخراج پرانیستنه وکړي. د سالنګ د بیارغونې پروژې مسؤل وایي چې د سالنګ تونلونه په لوړ کیفیت په دروي برخو جوړیږي چې ګڼې اسانتیاوې به ولري. د یادې ادارې مسؤل محمد رحیم صالحزی وایي چې دا تونلونه به د اکسیجن اتفاعي برېښنا سیستم او مخابراتي اسانتیاوې ولري. د ملي پراختیا شرکت مسؤلین وایي چې په سرپل ولایت کې د سلطان ابراهیم بند د سروې کار به په راتلونکي یوه میاشت کې د دې ادارې د تخنیکي ټیم لخوا په عملي ډول پیل سي. د هند په ګجرات کې چارواکو ویلي چې تالنده او برېښنا په تیرو 48 ساعتونو کې 24 کسان مړه کړي دي. چارواکي وایي چې د سختو بارانونو له کبله 23 تنه نور هم مړه سوي دي.